د اسلامي امارت له راتګه وروسته د مالیې وزارت له لوري وخت په وخت خبر ورکول کیږي چې د افغانستان د مالیاتو په راغونډولو کې زیاتوالی راغلی دی او د تیر او روان کال بودیجه هم له همدغه مالیاتو ترتیب شوې ده. خو د هیوادوالو نیوکې بیا دا دي چې مالیات زیات دي او د افغانستان اوسني وضعیت او بازار ته په کتلو سره دغه مالیات یو څه ستونزمن دي چې پوره شي. همدارنګه په خپرونه کې په دې هم خبرې کوو چې هغه مالي معافیت چې د مالیې وزارت له لوري وضع شوی و آیا دغه طرحه عملي شوې ده او که نه. سلام وخت مو په خیر، زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو د کاوش خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې را سره د مالیې وزارت د عوایدو عمومي ریاست عملیاتي مرستیال معراج محمد معراج میلمه دی. معراج صاحب ډېر زیات ښه راغلاست، د خپرونې ته په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ته او د خپرونې ټولو لیدونکو ته رادیو کې چې ټول روغ او جوړ یې. کور ودان، ډېره زیاته مننه. معراج صاحب راځئ خپرونه به له دې راپیل کړو چې که په پیل کې راته د مالیې په اهمیت او په دې باندې خپل نظر راکړئ چې ولې باید د افغانستان خلک مالیه ورکړي. نو دغه د دنیا کې یو نورم دی چې د دولتونو دغه اساسي بنسټ چې دغه مالیات یې جوړوي. نو افغانستان هم الحمدلله زموږ مالیات چې دي هغه زموږ د دولت د مصارفو هغه اساسي برخه چې د هغه زموږ مالیاتي عواید جوړوي او همدغسې د مالیاتو ورکړه یو لازمي وجیبه ده په هغه ملت په خلکو باندې چې هغوی یو قسم نه یو قسم عواید لري، تجارتونه لري، شرکتونه لري. نو هغوی ټول په دې باندې مکلف دي چې هغه موږ ته مالیات راکړي او دغه د مالیاتو ورکړه چې دی دغه دفاعي حالات، د سیاسي حالتونه او د اقتصادي پرمختګونه ټول د مالیاتو پورې تړلي دي. که یو د ملک وګړي د هغه په ښې طریقې سره مالیات ورکړي نو د هغه ملک اقتصاد به هم قوي، د هغه دفاعي نظامونه به هم قوي، د هغه همدغسې سیاسي ثبات او هغه به هم انشاءالله په هغه ملک کې ډېر زیات وي. نو الحمدلله زموږ د افغانستان د امارت اسلامي د راتلو نه مخکې وروسته الحمدلله ډېر یو ښه حالت کې و چې زموږ ملت ډېر په داوطلبانه او په ښې طریقې سره اطاعت پذیره دی او په ښې طریقې سره الحمدلله عواید راکوي، مالیات راکوي او چې دغه د بیت المال هغه اساسي جزو ګرځي. نو ټول ملتونه چې د هغه خودکفایي ته، پرمختګ ته، انکشافي پرمختګونه، زیربنایي پروژو ته، تعلیم، صحت، دفاعي سکتورونه د ټول ضرورت لري چې دغه یو وجوه د تمویل ولري. نو موږ الحمدلله همدغه مالیات دي چې دا زموږ د وجوه د تمویل دي او الحمدلله په ښې طریقې سره راټولېږي او په ښې طریقې مصرفېږي. معراج صاحب یو شکایت د خلکو بیا دا دی چې د مالیې دغه اوسنی سیستم چې کوم په افغانستان کې روان دی دا کاپي پیسټ د نورو هیوادونو نه همداسې ده؟ موږ به دې خبرې مکمل انکار نه کوو چې دغه به کاپي پیسټ کېدای شي بعضې موارد داسې وي چې هغه انټرنیشنل نورمونه دي، انټرنیشنل سټینډرډز، بین المللي معیارونه دي چې هغه مجبور چې یو بل نه سره یو څه شی کاپي کړي سره. خو الحمدلله د امارت اسلامي د فتح نه وروسته موږ په ډېر ښې طریقې توانېدلي یو چې دغه زموږ څومره مالیاتي قوانین چې دي دغه ټول موږ د شریعت سره یو ټول نه مخکې پرتله کړو. کوم موارد چې هغه د شرایط سره په ډېر وړوکي هغه هم وي مخالفت کوي نو هغه هېڅ الحمدلله زموږ په مالیاتي قوانینو کې جای نه لري. د امارت اسلامي د فتح نه وروسته موږ الحمدلله ډېر غټ انقلابي اقدامات د مالیاتو په قوانینو کې ترسره کړي دي چې زموږ الحمدلله جرایم 100% معاف شوي دي. څومره زاړه جرایم چې یو چې دغه نننی عصر که موږ ووایو هغوی د جرایمو نه بغیر د مالیاتو سیستم د هغوی هېڅ یو ورځ هم مخته نشي تللی. نو الحمدلله افغانستان کې بالکل جرایم معاف دي. همدغسې موږ ټکټانه یا سود نه لرو. په زموږ ټول مالیاتي سیستمونه چې دي هغه الحمدلله د سود نه هم پاک دي، د ټکټانې نه هم پاک دي او همدغسې نور غیر شرعي موارد چې څومره موږ د اولې ورځې د فتح نه چې موږ الحمدلله په نښه کړي دي ټول هغه موږ د مالیاتي نظام نه ایسته کړي دي او انشاءالله کوشش کوو چې دغه قوانینو کې اوس داسې تسهیلات راولو، سهولتونه راولو چې هغه خلکو ته قابل تطبیق اوسیږي او زموږ د زمیني حقایقو سره یو رقم اوسیږي. تاسو وایئ چې د افغانستان دغه کوم مالیاتي سیستم چې دی دا د قرآن او د شریعت نه اخیستل شوی سیستم دی. نو زه خو مفتي نه یم چې دې باره کې فتوا درکړم چې دغه خو دغه دی چې زموږ الحمدلله هغه موارد چې هغه د اسلام
او د شریعت سره په ټکر کې دي نو هغه انشاءالله ټول موارد ترې نه ایستل سوي دي او که آینده کې هم کوم داسې موارد که په نښه سي هغه به آینده کې هم ایستل کېږي او د لړۍ به روانه وي چې دغه 100% اسلامي هغه سره مطابق او تطابقت ولري انشاءالله. بیا کله چې دغه مالیاتي سیستم جوړ کېده یا دغه پلان ورته جوړېده د خلکو وضعیت یا د افغانستان د وګړو وضعیت هم په پام کې نیول شوی دی چې څونه باید مالیه ورته وضع شي؟ د کومې ورځې نه چې الحمدلله امارت اسلامي راغلی دی د اولې ورځې نه الحمدلله په سهولتونو باندې خبره شوې ده او موږ کوشش کړی دی چې د مالیاتي نورمونو کې ډېر زیات سهولتونه ایجاد کړو چې دغه 22 موارد چې تېرې هفتې کې الحمدلله د هغه اعلان وشو د ټولو هغه نه چینلز نه همدغسې اعلامیې ورکول شو د 22 موارد چې دي دغه ټول سهولتونه په نظر کې نیول شوي دي چې زموږ ملت وکولی شي چې په اسانه طریقې سره او په سهولت سره خپل مالیات ورکړي او دغه ټول هغه اصلاحات دي چې د مالیاتي نظام کې راغلي دي الحمدلله همدغسې نور کارونه د نه مخکې هم شوي دي او آینده کې به انشاءالله دغه د سهولتونو او د اسانتیاو لړۍ روانه وي. که یو څوک شکایت کوي د مالیاتو د ورکړې نه یا شکایت ولري د مالیاتو د ورکړې نه دوی دپاره کوم داسې خاص کوم سیستم شته چې دوی تاسو سره په تماس کې شي یا خپل شکایت درته وړاندې کړي یا هغه خپل عرض درته وړاندې کړي تاسو ته؟ الحمدلله دا خو ډېر په شفاف ډول باندې مالیات راټولیږي او په شفاف ډول باندې مصرف ته رسیږي دغه زموږ بیت المال دي همدغه داخلي عواید یا مالیات نو د شکایتو دپاره خو زموږ ټول چینلونه الحمدلله فعاله دي مثلا موږ زر لاین لرو که څوک د افغانستان د هر کونج نه د هر مخابراتي شرکت یو سیم کارت چې ولري یا ډیجیټل ټلیفون ته لاسرسی ولري زر ټلیفون ته هغه رایګان زنګ وهلی سي هغه ته به د هغه د شکایتونه به اورېدل کېږي او په هغه باندې به اجراات ترسره کېږي او هغوی ته به بیا احوال هم ورکول کېږي همدغسې موږ بیا سمې شکایت یو مستقل ریاست لرو چې د معینت د عوایدو ګمرکاتو د هغه لاندې دی د رهبرۍ لاندې هلته هم کولی شي چې زموږ وګړي که چېرته کوم مالیاتي مشکلات ولري نو هغوی کولی شي هلته هم خپله شکایت درج کړي موږ بورډ حل منازعات لرو او همدغسې بیا د هغه نه وروسته محاکم دي نو الحمدلله دغه مختلف چینل دي چې زموږ ملت کولی شي چې خپل شکایت که هر ځای کې ولري چې هغوی موږ سره خپل مشکلات هم شریک کړي او که خدای نخواسته په یو ځای کې د عوایدو فرار وي یا مثلا خلک دغه باره کې غواړي چې فساد ته لارې هوارې کړي هغه هم کولی شي چې موږ سره شریک کړي نو انشاءالله د هغوی ټولو غوښتنو ته او مشکلاتو ته به رسېدګي کېږي. په پیل کې چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکمیت ترلاسه کړ یو څه موده وروسته د هغې نه خاص ډول په بانډو کلو کې یا په زراعتي سیمو کې چې هلته خلک کروندې لري هلته خلک زراعت لري په هغو سیمو کې تقریبا د هر نفر پسې د 5 کلونو د 6 کلونو د حتی د 10 کلونو مالیات ورپسې راووتل د خلکو نه پیسې ټولې شولې بیا وروسته مالیې وزارت اعلان وکړ چې باید هغه مالیې چې چا ورکړي دي بیرته باید د حکومت نه واخلي یا بیرته کولی شي خپلې پیسې واخلي هغه سیستم په هماغه شکل چې اعلان وشو هماغه شکل مخته لاړ مالیې خلکو ته ورکړل شولې بیرته لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر وکړو د فتح نه وروسته الحمدلله موږ مسلسل طور باندې مختلف پیکیجونه اعلان کړي دي چې هغه کې د جرایمو معافیتونه همدغسې د اصنافو دپاره نورم د 1.5 نه 0.5 ته راښکته شولو زموږ جرایم ختم شول د سود هغه کوم مادي چې وي هغه پکې ختمې شولې همدغسې موږ ډېر زیات معافیتونه ورکړل موږ تر 1490 پورې یو معافیت اعلان کړ 1495 پورې نور معافیتونه اعلان کړل په سهم کرایه باندې 1409 اتیا اخره پورې موږ خپل معافیتونه اعلان کړل نو که چا چېرته د چا نه اضافه پیسې اخیستل شوي هر وخت هغه کلیم کولی شي او انشاءالله موږ مکلف یو چې د هغه هغه موضوع وڅېړل شي او که چاته اضافي پیسې ورنه اخیستلې شوي بیرته ورته ورکړل ما پوښتنه په دې کې وه چې کله چې هغه د ځمکو مالیات ټول شول د خلکو نه هغه په کوم اساس باندې ټول شول او بیا بیرته چې معافیت و هغه معافیت یې بیا په کوم اساس باندې و هغه مالیاتو چې کوم ځینې ټول شوي بیرته ورته معاف شول خلکو ته ورکړل شول بیرته ورته د ځمکو قانون خو چې دی هغه ډېر یو زوړ قانون دی چې اوس هغه د ټول بلکې ټول قوانین چې دي هغه د تعدیل لاندې دي د مشرتابه شیخ صاحب امیرالمؤمنین حفظه الله د هدایت پر اساس باندې ټول قوانین موږ په مالیاتو کې هم ډېر قوانین الحمدلله تقریبا اخري مراحلو ته هم رسولي چې بیرته تعدیل شي او د اسلام سره مطابقت ورکول شي نو د ځمکو کوم مالیات که راټول شوي اول خو راټول شوي نه دي په دې چې هغه اوس پورې هغه ټول په هغه کې دي په تعلیق کې دي دا راټولول د ځمکو د مالیاتو نه او ما ته نه ښکاري که چېرته راټول شوي هم وي نو هغه به کلیم کولی شي چې هغوی سره بیا موږ د هغه نه یعنې د دې مسلې زه خپله شاهد یم ما خپله لیدلي دي چې خلکو د منطقي خلکو پیسې ټولې کړلې د جري په سر باندې پیسې راغلې وي خلکو پیسې ټولې کړلې ورکړلې بیرته ورته بیا وروسته مالیې وزارت اعلان وکړو چې دغسې یو معافیت شته دې کې کیدای شي بعضې اجاره دهي
هغه دي پیسې دي، بعضې د مالیاتو پیسې خو بالکل جدا دي، کېدای شي هغه د اجارهدهي موضوعاتو اوسېږي. نو د مالیاتو موضوعات د ځمکې په هغه کې هغه تعلیق حالت کې دي. له کله نه چې اسلامي امارت راغی بیا د هغې نه وروسته د خصوصي سکتور دپاره چې کوم امتیازات په نظر کې نیول شوي وو دغه امتیازات بیا عملي شوي دي ورکړل شوي بیرته؟ نو داسې دی چې موږ خو الحمدلله ډېر کوشش کړی دی چې په مسلسل توګه باندې د خصوصي سکتور سره ډېر د نږدې نه کار وکړو او د هغوی څومره چې غوښتنې دي هغوی ته رسیدګي وکړو او یو ښه د حل لاره ورسره را پیدا کړو چې په هغه الحمدلله موږ وتوانېدلو چې دغه 27 موارد چې د شیخ مشر شیخ صاحب له طرفه تصویب سول او الحمدلله 27 موارد ټول د سهولتونو هغه کې په نظر کې نیول شوي دي چې هغې کې زه یو څو شیانو ته غواړم چې اشاره وکړم چې د ټول نه غټ زموږ تعلیم دی چې د یو ملک اساس چې دی هغه بنیادي چوکاټ چې دی هغه تعلیم نه بغیر نشي جوړېدلی. نو خصوصي پوهنتونونو ته خصوصي مکاتبو ته خصوصي مدارسو ته د هغوی ټول BRT یا انتفاعي مالیات مکمل طور باندې معاف شول چې دغه ډېر یو انقلابي اقدام دی. همدغسې د صنعتي سکتور دپاره موږ الحمدلله د هغوی چې مخکې انتفاعي مالیات 4% ورکول دغه نیم پر نیمه 50% ورته کم کړل چې اوس به هغوی 2% ورکوي. همدغسې هغوی ته موږ ترجیحي تعرفې لرو د خام موادو دپاره د صنعتي سکتور دپاره. همدغسې موږ که څوک مشینري واردوي هغوی ته به انشاءالله موږ د هغوی مشینري مالیات او ګمرکات به نه اخیستل کېږي. که څوک غواړي دلته صنعت ته د رشد دپاره کار وکړي او همدغسې انشاءالله په نورو موضوعاتو کې هم موږ 27 موارد دي چې هغه مختلفو شیانو کې ښه ډېر یو انقلابي سهولتونه ورکول شوي دي چې دغه نورې دنیا کې څوک دغه تصور هم نشي کولی چې یو ملک یو دولت نه تشکیل دولت وي او هغه د ټولې دنیا تحریمات او پابندیانې هم او فشارونه هم وارد وي او بیا دلته په مالیاتو کې سهولتونه راشي. نو دغه واقعا ډېره مشکله وي خو الحمدلله دې په خاطر چې امارت اسلامي مصمم ده تعهد لري عزم لري نو الحمدلله ورځ تر بلې الحمدلله د مالیاتو په نورمونو کې کمی هم راغلی دی زیات شوي خو هېڅ څه هم نه دي او نور سهولتونو ته هم الحمدلله فکر کېږي چې آینده کې به نور سهولتونه هم ورکول کېږي انشاءالله. یو مسله میراث صاحب چې هېوادوال ترېنه شکایت کوي چې هغه د مالیاتو په ورکړه کې یو څه ستونزه ده یعنې دغه سیستم لږ مغلق دی وایي چې دغه د مالیې د خلاصولو پروسه لږ مغلقه ده یا په اسانه دوی نشي کولی چې د خپل مالیات جمع کړي دولت ته دغه پروسه څه ډول ده که لږ ورته واضحه کړئ څنګه دوی کولی چې په اسانه باندې دوی خپل مالیات تحویل کړي؟ د مالیاتو ورکړه خو الحمدلله ډېر اسانه ده. یو خو زموږ شرکتونه چې دي څومره په افغانستان کې چې دي هغه ټول د ای فایلینګ د لارې هېڅ ضرورت نشته دی چې هغوی زموږ خدماتو ریاست ته مراجعه وکړي. هغوی کولی شي چې د ای فایلینګ د کمپیوټر په خپل کور کې کینی په خپل دفتر کې کینی خپل اظهارنامې ورکړي. هغوی دپاره خو ډېر الحمدلله د موضوع کې سهولت په نظر کې نیول شوی دی. ورسره بیا چې کوم زموږ اصناف دي چې کوم دکانداران دي هغوی دپاره هم ثابته مالیه یو تعینه مالیه وي هغوی فقط ځي خپل تعرفه اخلي او خپلې پیسې تحویلوي. لکه دې کار کې داسې پیچیدګي نشته دی نو که بیا هم څوک دې موضوع کې تکلیف شوي یا خدای نخواسته هغې ته کار فکر کوي چې مشکل طریقې سره مخې ته ځي نو که هغوی خپل وړاندیزونه موږ سره مشخصا شریک کړي یا د ایمیل د لارې د زر هیلپ لاین د لارې یا مثلا راسي موږ سره نږدې نه خبرې وکړي نو کوشش به وکړو چې هغه کېدای شي خاص موارد وي هغه هغې کې انشاءالله د سیسټمونو مشکل نشته دی بلکې کېدای شي هغه داسې کوم برخورد شوی چې هغه اصولو کې نه دی انشاءالله. صحیح ده. میراث صاحب ویلی شو چې د تېر کال مالیات زموږ څونه او ډېری له کومه منابعو نه وه؟ د یو وطن زموږ د افغانستان عواید چې دي دغه 3 غټ مراجع دي چې د هغوی نه راټولیږي چې هغوی کې غټه برخه چې ده دغه مالیاتي عواید دي. زموږ دویمه برخه هغه د ګمرکاتو عواید دي او دریمه برخه چې ده غیر مالیاتي یا NTR نان ټیکس ریوینیوز دي. نو دغه دریو هغه نه زموږ ټول داخلي عواید څومره چې دي همدغه دریو مراجعو نه راټولیږي او الحمدلله ټول د یو کمپیوټرایز یا د بانکي سیستم د لارې برېښنایي سیستمونو د لارې راټولیږي او هېڅ فزیکي عواید موږ نه راټولوو چې دغه هم الحمدلله ډېر یو غټ اقدام شوی دی او الحمدلله پکې کامیابه هم ښه مشخص ویلی شو چې څونه وه عواید زموږ د تېر کال؟ زموږ تېر کال تقریبا 194.5 میلیارد عواید درلودل چې ټول د داخلي منابعو نه الحمدلله راټول شوي دي. ښه بودیجه هم له همدغو منابعو نه د همدغې عوایدو نه بله زموږ بودیجه چې هغه هم د دغه داخلي عوایدو نه الحمدلله تمویل شوې ده او الحمدلله ډېر یو وړکی کسر لرو چې هغه هېڅ قابل تذکر هم نه دی. ښه عایدات هم څو ډوله دي بیا آیا ستاسې عواید یا مالیاتي یوازې ګمرکي محصولات که نور هم څه شته دي؟
څنګه مخکې ذکر وکړو موږ مالیاتي عواید، غیر مالیاتي عواید او ګمرکي عواید 3 قسمه عواید لرو چې هغه ټول چې د بیت المال په 600 اکاونټ کې جمع کیږي الحمدلله. بیا هر یو بیل بیل خو مشخص معلوم دي چې څونه دا او څونه هغه او ټول واضح د هر یو افغانۍ چې د کومې طریقې نه راځي زموږ بیت المال ته د یوې ویر په حساب زموږ سیستمونو کې موجود دی الحمدلله. ویلی شو چې ډیری د کوم منابعو نه زموږ ډیر عواید چې دي هغه د ګمرکاتو او د مالیاتي عوایدو له طرفه جمع کیږي. او نظر د سږ کال عوایدو ته تیر کال بودیجه کې یو څه کسر موجود و، شاید سږ کال بودیجه یو څه زیاته وي دغه په نسبت؟ سږ کال خو زموږ بودیجه واقعا انشاءالله چې زیاته به وي، او خو بیا هم انشاءالله همدغسې زموږ نوي د تمویل منابع نوي سرچینې د عوایدو الحمدلله هغه هم اضافه سوي دي. همدغسې تجارتونو کې هم الحمدلله اضافه توب راغلی دی، هم خارجي سرمایه ګزاران هم زموږ داخلي سرمایه ګزاران. نو انشاءالله د الله نه امید لرو چې دغه د سږ کال بودیجه به هم د خپلو داخلي عوایدو نه په مکمل طور باندې د کسر نه بغیر تمویل کو. کوشش هم دې دپاره روان دی، د کسر نه بغیر به انشاءالله تمویل شي انشاءالله د الله نه امید لرو. بله. آیا د هیواد د مالیاتي قوانینو د نوي کولو لپاره هم کومه طرحه شته ده؟ دغه د مالیاتي قوانین خو چې دي دغه خو واقعا مسلسل کار پرې روان دی، اول ورځ د فتح نه تر اوسه پورې. او همدغسې موږ اوس یو انلاین بخښنه غواړم انلاین یو سروې موږ شروع کړی دی چې هغه کې پوهنتونونه دي د افغانستان خصوصي سکتور او زموږ دولتي پوهنتونونه دي زموږ، همدغسې د خصوصي سکتور اتاقونه دي 4 واړه، کدرونه دي چې هغه په اقتصاددانان دي، حقوقدانان دي، زموږ علما کرام دي. دغه یو نظرسنجي په ټول افغانستان کې روانه ده الحمدلله چې زموږ ملت عام وګړي دي پکې، سټوډنټس دي پکې، همدغسې استادان د پوهنتونونو دي پکې، چې دغه ټول انشاءالله یو نظرسنجي روانه ده چې زموږ مالیاتي قوانین باید په کوم طریقې سره جوړ کړی شي چې د شریعت سره خو هغه واضح خبره ده چې هغه به 100% تطابقت لري. او ورسره الحمدلله د تر اوسه پورې چې موږ کوم کار کړی دی د قوانینو د اصلاح دپاره طرز العملونه هم نوي جوړ کړي دي، راهنمودونه نوي جوړ شوي دي، تهیه شوي دي الحمدلله. نو دغه مسلسل کار روان ده او انشاءالله ډېر ژر به وکولی شو چې زموږ مالیاتو برایدات قانون چې دی هغه نهایي نسخه هم مشرتابه دفتر ته ولېږل شي. مخکې له مخکې خو داسې نه شو ویلی چې ډېری شاید په کومو برخو کې تغییرات راشي. نو د قوانین خو چې د خو یو بل پورې تړلي دي، مالیاتي قوانین چې دي دغه به د عامو قوانینو سره یو څه حده پورې فرق لري، زیاتره موضوعات تخنیکي وي، خو انشاءالله کار پرې روان دی چې هغې کې به دغه ټولې برخې چې هغه د اقتصادي پرمختګ دپاره، د پرایویټ سیکټر ډیولپمنټ دپاره، همدغسې د صنعت د رشد دپاره، تولیدات داخلي ته ترجیح ورکولو دپاره، تجارتونو ټرانزیټ، دغه ټول موارد به انشاءالله هغې کې په نظر کې نیول کېږي. کومه داسې نظر پوښتنه یا داسې نظر سنجي مو کړې ده چې خلک څه ډول قوانین غواړي؟ نو مخکې ما ذکر وکړو چې زموږ نظر سنجي روانه ده، انشاءالله ډېر ژر به د هغه نتیجه د ملت سره اعلان شي چې د خلکو مختلف نظرونه به د پوهنتونونو د اقتصاددانانو او د نورو خصوصي سکتور د نمایندګانو تاجرانو نه راټولیږي او بیا به انشاءالله تعالی د ملت سره شریکېږي انشاءالله. فکر نه کوئ چې دا به څونه یو ښه ګام وي چې تاسو د ملت له منځه داسې یو قوانین جوړوئ چې څنګه چې ولس غواړي چې په هماغه شکل باندې یو قانون ورته برابرېږي؟ نو د اولې ورځې نه د فتح نه وروسته همدغه فکر باندې الحمدلله کار روان دی چې زموږ قانون چې دی هغه زموږ د زمینی حقایقو سره او زموږ د ورځې د مشکلاتو په نظر کې نیولو سره او د خصوصي سکتور د ودې او د اقتصاد په خپلو پښو باندې ودرېدلو دپاره انشاءالله په همدغه طریقې سره زموږ قوانین جوړ شي. او د ملت نظر خو هغې کې شرط دی په دې چې د ملت دی چې دغه زموږ دولت دی یو باعزته دولت، هغه د باعزته ملت یو نمایندګي کولی شي انشاءالله. نو او دې کې انشاءالله زموږ سره ملت یو ځای دی، یو ډېر په یو ښې طریقې سره مالیات راکوي او انشاءالله په دې موضوعاتو کې چې څه رقم کولی شي زموږ قوانین ډېر ښه واوسېږي او زمیني حقایقو سره مطابقت ولري، نو انشاءالله د هغوی نظر به ضرور پکې شاملېږي. ښه، داسې نظر مو هم کله د خلکو نه اخیستی دی په هغه سیستم چې تاسو اوس روان هستئ، په کوم شکل چې تاسو مالیات ټولوئ، خلک درنه څومره راضي دي او څومره خپل دغه مالیات په وخت باندې تحویلوي؟ نو الحمدلله د اطاعت پذیري کچه چې دغه ډېره زیاته سوې ده الحمدلله. خلک ډېر په ښې طریقې سره اطاعت پذیره دي او د ملت خو چې موږ سره نوی ولاړ دی امارت اسلامي سره، نو دومره عواید یا د داخلي عوایدو نه بودیجه تمویلول دغه د خلکو دپاره یو د خوب خبره وه، خو الحمدلله امارت اسلامي دغه خبره حقیقت کې عمل ته ورسوله، خو دا د ملت د پشتیباني نه بغیر خو دغه امکان نه لري. نو ملت الحمدلله موږ سره دی او ډېر په خوشحالي سره په دې چې هغوی پوهېږي چې دغه بیت المال دی زموږ یو افغانۍ چې دی هغه حساب لري، شفافیت موجود دی، فساد نسته دی او دغه د افغانستان د پرمختګ دپاره نو هغوی الحمدلله فکر لري او په ښې طریقې موږ ته مالیات راکوي. ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ دا چې خلک
لکه د نورو هیوادونو په څیر باندې چې هغوی هلته په نورو هیوادونو کې خلک یعنې دغه د مالیاتو سیستم په ټوله نړۍ کې رواج دی، په ټوله نړۍ کې خلک د مالیاتو نه د هیوادونو له مالیاتو استفاده کوي. په افغانستان کې تقریبا په دغه ډول چې اوس مالیات ټولېږي یو څه خلک شاید ورسره ناشنا وي، د عامه پوهاوي دپاره څه پلان لرئ یا مو څه ټیمونه ګمارلي دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو خلک په ښه شکل باندې نور هم مالیات تاسو ته تحویل کړي؟ نو اما پوهاوی خو واقعا دغه یو ډیر بنیادی خبره ده. په دې کې موږ خپل ملت باندې هم دغه غږ کوو چې دغه مالیات چې دي دغه د ملت د پاره دي، د ملت نه که اخیستل کېږي د ملت دپاره، د اقتصادي پرمختګ دپاره، د قوت دپاره، د سیاسي قوت دپاره، د نظامي قوت دپاره، د همدغسې د سیاسي قوت دپاره اخیستل کېږي. نو ملت باندې زموږ دغه غږ دی چې هغوی خو راسي او په ښې طریقې سره د خپل وجایب مکلفیتونه ادا کړي د مالیاتو په برخه کې کوم ولري، او ورسره آګاهي عامه کې الحمدلله موږ مستقل سیمینارونه لرو، تلویزیوني برنامې لرو، همدغسې په د سوشل میډیا کې الحمدلله ملت باندې غږ کېږي چې هغوی په دې برخه کې زموږ سره همکار سي او په ښې طریقې سره خپل مالیات ورکړي. او دغه زموږ یو ملي وجداني او ایماني وجیبه ده چې تر څو موږ دغه ملک غواړو چې په خپلو پښو باندې ودرو، دغه زموږ وطن دی، زموږ افغانستان دی، نو هغه د مالیاتو نه بغیر به دغه ناممکنه نه وي، او دغه خوب به کله هم رښتیا نه شي که موږ غواړو چې افغانستان په خودکفا وطن واوسېږي، اقتصادي پرمختګ ولرو، انکشاف ولرو، زموږ زیربنا قوي سي، زموږ تعلیم سیکټر، زموږ د صحت سیکټر، زموږ نور سکیورټي امنیتي موضوعات که دغه قوي سي، نو دغه د مالیاتو نه بغیر کله هم موږ دې خوبونو ته نسو رسېدلی. نو انشاءالله که ملت زموږ سره یو ځای سي، په ښې طریقې سره خپل مالیاتي مکلفیتونه ادا کړي، نو د الله نه امید لرو چې افغانستان به یو پرمختللی خپلو پښو باندې خودکفا افغانستان ولرو او د دنیا د سیالانو سره به سیال شو. کور مو ودان، ډېره زیاته مننه زموږ بلنه مو منله سټوډیو ته راغلئ. ډېره مننه. کور مو ودان، خیر اوسئ. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه مو راسره تر پایه وکړه. تر بیا هم په لوی رب سپارم. پاک الله مو